افغانیو ارزښت لوړېدا دوام لري، خو د افغانستان بانک وايي اقتصادي اړخ نه لري. د خپرونې پای کې به ننني نرخونه هم درته ولرو. کوټه کې ښاریانو د ګازو لوړو بلونو له امله د سکرو کارولو ته مخه کړې. دا او نور د دې اونۍ اقتصاد ټولګه کې. سلامونه، اقتصاد خپرونې ته ښه راغلی. $1 چې د روان زیږدیز کال د جنوري لومړیو کې په شاوخوا 80 افغانیو بدلیده، اوس دغه نرخ شاوخوا 80 افغانیو ته لوړ شوی دی. که څه هم د افغانستان بانک د خواله رسنیو په حواله دغه بانک یوازې تیرو 3 اونیو کې د افغانیو د ارزښت ساتلو لپاره $9.8 میلیونه لیلام کړي او وايي د ډالرو لیلام ترڅنګ نوري پولي تګلارې هم لري، خو د افغانیو ارزښت لا هم په لوېدو دی. په دې وروستیو څو ورځو کې د افغانۍ د ارزښت په وړاندې نقصانونه رامنځته شوي چې تر ډېره حده اقتصادي اړخ نه لري. نو په دې اساس درنو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې په دې اړه دې اندېښنه نه کوي او د ډاډمنتیا لپاره د افغانستان بانک لاندې اقدامات ترسره کوي. په مارکیټونو کې د اسعاري اړتیاوو د پوره کولو لپاره له مرکز سربیره په ولایتونو کې هم د لیلام پروسې له لارې د اسعارو خرڅول. په اسعاري مارکیټونو کې د اسعارو د مبادلې په واقعي توګه نرخونو د تعیین کولو او روڼتیا، اسانتیا او ښه تنظیم په موخه له صرافانو او د پولي خدمتونو شرکتونو سره په همغږي د ځانګړي بازار رامنځته کېدل. په همدې اساس له درنو صرافانو څخه غوښتل کیږي چې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره د احتکار او د اسعارو له قاچاق څخه د مخنیوي په برخه کې په جدي توګه همکاري وکړي. له سرغړونکو سره به د اړوندو ادارو له لوري قانوني چلند ترسره کیږي. همدارنګه له درنو هیوادوالو څخه هم غواړو چې د ملي مسؤلیت په پام کې نیولو سره د سوداګریزو راکړو ورکړو پر مهال افغانۍ وکاروي. د افغانۍ د ارزښت چټکې لوېدا لامل افغانستان ته د امریکا پر مالي مرستو د ډونالډ ټرمپ نیوکې او بیا یې عملاً بندول ګڼل کیږي. د مالي چارو کارپوهان وایي په اوږد مهال کې د افغانۍ ثبات لپاره باید پر ګران بیو وارداتو اتکا کمه شي. درېیمې نړۍ ملکونو سره همیشه بینالمللي مرستې چې هغې د هغې سره د ډالرو په بازار کې د ډالرو د پیدایښت سبب ګرځي. نو کله چې دغه کومکونه کم شي، په خپله دغسې حالات په مارکیټ کې یو نوې سایکالوژي رامنځته کوي، یو رواني حالت دا رامنځته شي چې په بازار کې د بازار حالت داسې شي چې توقعات بدل شي او هغې سره اقتصادي عاملین د نوساناتو نه ګټه اخلي او ګمانځني کوي او بیا د مثال په ډول $1 واخلي چې په دې تمه چې قیمتونه به نورم پورته لاړ شي او هغې به بیا په جګه بیه خرڅ کړي. دا یره او ترخه ورسره چې افغانۍ به قیمت ښکته کېږي او هغه بازار ته راوباسي، افغانۍ ډېر عرضه کېږي او ډالر ډېر اخیستلی کېږي. نو په دغه صورتونو کې دغه تعادل د بازار برهم شي او په هغه صورت کې د افغانیو قیمت ښکته راځي. حکومت باید کوشش وکړي چې هغسې او تجاران هم دا کوشش وکړي چې د لوړې بیې واردات کم کړي. افغانستان د برېښنا لوړ مصارف لري او $1 بهرنۍ نړۍ ته تادیه کوي. دغه اتکا په بهر باید راکمه شي او داخلي منابعو نه استفاده وشي او انرژي دلته تولید شي. هغه د ډبرو سکرو نه هم تولیدېدلی شي. د لمر انرژي شته دی، د اوبه کافي په افغانستان کې موجودې دي. د دې نه علاوه دغه د تیلو واردات دي چې هغه هم ډېرې پیسې او ډېرو ډالرو ته ضرورت لري چې د بهر څخه وارد شي. که افغانستان خپل تیل هم لري. د بلخ ولایت سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي سږ له دغه ولایته بهرنیو هیوادونو ته د خوږولۍ یا شیرین بویې صادراتو کې د تیر کال پرتله 500 ټنه ډیروالی راغلی دی. خوږولۍ یا شیرین بویه یو غرنی بوټی دی چې د درملو، خوړو او څښونکو انرژیو په جوړولو کې کاریږي او د شمالي ولایتونو په ګډون په یو شمېر سویلي ولایتونو کې هم موندل کیږي. د حیرتان او عقنې له بندرونو څخه د تیر یو کال په اوږدو کې د احصایې پر بنسټ شاوخوا 2000
1500 تنه صادر شوي دي. که څه هم دا اندازې لږ ښکاري خو د دې بوټي د وزن د کموالي امله او بارولو لپاره ډېر زیات حجم نیسي. د صادراتو ارزښت 2 میلیونه 950 امریکایي ډالر د صادرات هیوادونو لکه هندوستان، چین، فرانسه، جرمني، امریکا او د منځني ختیځ ځینې هیوادونو. د دې بوټي په صادراتو کې تر ټولو لویه ستونزه د بانکي محدودیتونو له امله د پیسو انتقال ستونزه ده چې د صادراتو د پراختیا مخه نیسي. د دې بوټي پراخه استفاده ته په کتو چې په درملو جوړولو، خوراکي توکو، خواږو او شکلاتو جوړولو کې کارول کېږي چې که چیرې زندونه له منځه ولاړ شي نو صادرات یې زیاتېدلی شي. ورځو سویلي پښتونخوا ته د کوټې ښاریان وایي د یخنۍ په موسم کې د ځان ګرم ساتلو او غازو لوړ بلونو نه د خلاصۍ لپاره د سکرو کارولو ته مخه کړې چې ورسره د سکرو بخاریو خرڅلاو هم ښه شوی دی. نو ورځو دغلته د بخاریو چې دوی ورته انګوټۍ وایي بازار کې د یو کس خبرې اورو. زما نوم شمس الله دی. زه راغلی یم ټک ټک بازار ته د انګیټۍ د اخیستلو دپاره راغلی یم او زموږ کورونه هم د دې په پښتون آباد کې دي. د ګیس پریشر ډېر کم دی، بلکل نه و نه کې برابر دی، خاص کر په یخ کې. موږ د انګیټۍ د اخیستلو دپاره راغلي، دلته موږ انګیټۍ رانیسو چې خپل ځانونه په ګرم کړو او خپل بچان او خپل ځان، خپل اهل و عیال موږ د یخه څخه وساتو. ګیس بالکل کم دی او د ګیس بلان دونه درانه بلان دي چې د هغه ادا کول یو غریب سړی خو پرېږده، یو نارمل سړی هم هغه بلان نشي ادا کولی او په دې ګیس باندې بالکل د یو کور ګزاره نه کېږي. ځکه هره ورځ نوي مسلې، یوه ورځ چې د ګیس لاین یې ویشتلی زموږ ګیسونه نه وي او یوه ورځ پریشر کم وي او یوه ورځ د مرمت مسلې. نو په دې باندې دا ګیس زموږ ضرورت نشي راپوره کولی. ګیس خو اصلي بنیادي حق چې دی هغه د بلوچستان حق دی، لیکن د بده مرغه په بلوچستان کې ګیس نه و نه کې برابر دی. دغه ګیس پنجاب او نورو صوبو ته روان دی، هلته فیکټریانې په چلیږي، هلته نور د هغو دپاره څه، لیکن دلته په بلوچستان کې ګیس ډېر کم دی. یاره دا بالکل دا زموږ د لاس شی دی، قیمتونه هم چې دي مناسبه قیمتونه دي او په مناسبه پیسو باندې موږ ګوټکې ودې ته ورچو، ګوټکې هم په مناسبه قیمت باندې دي. بالکل دا ښه ارزانه دي او کوله هم ارزانه ده، کوله ارزانه ده، ګوټکې ارزانه دي. بالکل په دې باندې موږ خپل د ژوند ضرورت او چې موږ هر ضرورت په دې باندې پوره کوو هغه موږ به پوره کولی سو. په دې باندې موږ خپل سالن پخوو، چای پخوو، اوبه په ګرموو او هر ضرورت چې موږ ته پیټ سي، کمره په ګرمېږي، هر ضرورت چې موږ ته پیټ سي موږ هغه په دې باندې پوره کوو. دا چې انګیټۍ چې ده هغه زما ورور د چادره څخه جوړېږي په انتهایي مناسب قیمت باندې د ارزانه ده. دا 4-5 کاله بالکل ښه په مزه سره وي. یاره ګیس چې نه دا خو ډېر غټ مشکلات دي. موږ داسې یو چې هم د ګیس په تمه یو هم موږ د انګیټۍ صفات سره. ګیس خو بالکل په یخ کې نه وي، نو کوچنیان، سپین ږیرې، زنانې چې ګیس نه وي د ډېر غټو مشکلات سره مخامخ یې. ولې زموږ په کورو کې چې هغه د انګیټۍ فیټینګونه نشته، د ګیس فیټینګونه دي، نو هغه د موقع پر وخت باندې ګیس نه وي، بیا موږ ته ډېر مشکلات سم نه وي. او اوس هم د کابل بازارونو کې د بهرنیو پیسو پر وړاندې د افغانیو بیې چې له شهزاده سره اخیستل شوي دي او ورسره د اقتصاد خپرونه هم پای ته رسیږي.